مولا هیبت الله بیا څه فرمان صادر کړی. دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. مولا هیبت الله ویلي هغو افغانانو سره دې مرسته وشي چې د سیاسي او اقتصادي ستونزو په پلمه هیواد پرېږدي. په داسې حال کې چې د افغان کډوالو په نړۍ کې د اندېښنې زیاتې شوي، د طالبانو مشر هیبت الله بهر ته د تلونکو افغانانو په اړه خپلو والیانو ته ځینې لارښوونې کړې دي. نوموړي د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې له هیواده وځي. د له علماو، له والیانو او له نورو مسؤلینو غوښتي چې دغه راز خلکو سره وګوري او د ستونزو لپاره د حل ممکن لار ولټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې دغه لارښود پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، په کې راغلي دي هغه افغانان چې د سیاسي یا اقتصادي ستونزو په پلمه له هیواده د وتو هڅه کوي او ځینې یې غواړي له کوچنیانو او ښځو سره لویدیځ ته ولاړ شي، د بېلابېلو دلایلو له مخې له یو شمېر امنیتي، اخلاقي او نورو بشري ستونزو سره مخ کیږي. د ویلي دغه کسان د لارې په اوږدو او په کمپونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي چې هغه د دوی د خپلوانو او په لویه کې د ټولو افغانانو د خفګان سبب ګرځي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.